د شنو غرونو او ښکلو باغونو ترمنځ په یو آرام کلي کې یوه ډېره ښکلې نیکه او مهربانه ښځه اوسېده چې نوم یې سعیده و. سعیده سپین او صاف مخ، غټې تورې سترګې، اوږده توره ویښته او نرمه موسکا لرله. هغې به تل پاکې او ښکلې جامې اغوستلې او د هر چا درناوی به یې کاوه. د هغې خاوند احمد نومېده. احمد یو کاروباري او د کلي له شتمنو خلکو څخه و. د احمد مور زرغونه او پلار حاجي کریم هم ورسره په یو لوی کور کې اوسېدل. د واده له لومړیو کلونو وروسته د دواړو ژوند ډېر خوشحاله و، خو یو لوی غم یې درلود. هغوی اولاد نه درلود. په پیل کې احمد سعیدې ته ویل: ته مخ په کېږه، هر څه د الله په لاس کې دي. خو کله چې 10 کاله تیر شول او لا هم اولاد پیدا نه شو، د احمد مور او پلار بدل شول. خواښې به ویل: زموږ کور وارث نه لري. خوسر به ویل: موږ د لمسي مخونه لید. دا خبرې به هره ورځ تکرارېدې او د سعیدې زړه به یې ټپي کاوه. سعیده به د شپې ناوخته په سجده کې ناسته وه او الله تعالی ته به یې دعا کوله، خو بیا به یې د سهار لخوا د سپکاوي خبرې اورېدلې. ورو ظلمونه زیات شول. خواښې به ورته ویل: کور پاک کړه، ډوډۍ پخه کړه، جامې ومینځه، انګړ جارو کړه. سعیده به ټوله ورځ په کارونو بوخته وه، خو بیا هم به څوک ترې خوشحاله نه و. یوه ورځ د احمد مور په جدي لهجه وویل: زویه، ته باید دوهم واده وکړې. احمد لومړی مخالفت وکړ، خو مور او پلار یې هره ورځ فشار ورباندې راوړ. وروسته احمد مجبور شو او له یوې ځوانې نجلۍ شګوفې سره یې واده وکړ. شګوفه ډېره ښکلې وه، خو زړه یې له کبر او غرور څخه ډک و. د واده په لومړیو ورځو کې به یې له ټولو سره په نرمه ژبه خبرې کولې، خو کله چې ځان په کور کې کوي احساس کړ اصلي څېره یې ښکاره شوه. هغې به سعیدې ته ویل: ته د دې کور ښځه نه یې، ته نوکره یې. کله به یې د سعیدې جامې پټولې، کله به یې د هغې په اړه دروغ ویل، کله به یې د هغې پخې شوې ډوډۍ ته یې پیدا کاوه. سعیده به هر څه زغمل، خو هېڅکله به یې بد ځواب نه ورکاوه. یوه ورځ شګوفې احمد ته وویل: زه له سعیدې سره په یو کور کې نه اوسم. احمد وویل: هغه خو تا ته هېڅ نه وایي. شګوفه په ژړا شوه او دروغ یې ویل: هغه ما ته بدې خبرې کوي. احمد د شګوفې په خبرو باور وکړ. څو ورځې وروسته یې سعیدې ته وویل: ته د څه مودې لپاره خپل پلار کور ته لاړه شه. سعیده پوه شوه چې دا پرېکړه د شګوفې له امله شوې ده. هغې په اوښکو ډکې سترګې احمد ته وکتلې او ویې ویل: ما تل ستا عزت کړی، خو که ستا خوښه دا وي زه ځم. هغې خپل لږ سامان راټول کړ او د پلار کور ته لاړه. کله چې د پلار کور ته ورسېده، مور یې د هغې ژړا ولیده او زړه یې مات شو. سعیده هلته ساده ژوند پیل کړ. هغې د کلي بېوزلو خلکو سره مرسته کوله، ناروغانو ته به ورتله او د خلکو دعوې به یې ترلاسه کولې. له بلې خوا په احمد کور کې هر څه بدل شول. شګوفه اوس خواښې او خوسر ته هم سپکاوی کاوه. هغې به ویل: زه د چا خدمتګاره نه یم. هغې به د کور پیسې بې ځایه مصرفولې. هغې به له خپلو ملګرو سره ساعتونه تېرول او د کور هیڅ پروا به یې نه کوله. یوه ورځ خواښې ناروغه شوه. شګوفې ورته وویل: زه وخت نه لرم. خواښې په ژړا شوه او ویې ویل: کاشکې سعیده دلته وای. ورو احمد هم پوه شو چې شګوفه یوازې د پیسو او عیش لپاره ورسره واده کړی و. یوه ورځ احمد له کاروباره کور ته راغی او ولیدل چې شګوفه ټول قیمتي زیورات، پیسې او نور ارزښتناک شیان له ځان سره وړي دي. هغه خپل پلار کور ته تللی و او بیرته نه راتله. احمد حیران پاتې شو. خواښې په ژړا وویل: موږ خپله لور له لاسه ورکړه. خوسر وویل: سعیده زموږ لپاره تر هر چا غوره وه. احمد سر ټیټ کړ. هغه شپه هیڅوک ویده نه شول. ټول د خپلو تېروتنو په اړه فکرونو کې ډوب وو. بله ورځ احمد مور او پلار یې د سعیدې د پلار کور ته لاړل. کله چې سعیده هغوی ولیدل، حیرانه شوه. احمد د هغې مخې ته ودرېد، سترګې یې له اوښکو ډکې وې. هغه وویل: سعیده، ما ستا قدر ونه پېژانده، ما ستا زړه مات کړ. که کولی شې ما وبخښه. خواښې هم وژړل. هغې ویل: لورې، موږ له تا سره ډېر ظلم کړی دی. ته زموږ لپاره د لور په شان وي، خو موږ دې ارزښت ونه پېژاند. خوسر وویل: موږ ټول پښیمانه یو. سعیده چوپه پاتې شوه. هغې د خپلو سختو ورځو اوښکو او دردونو په اړه فکر وکړ. وروسته یې وویل: زه تاسو بخښم، ځکه بخښنه د غچ څخه غوره ده. ټولو د خوښۍ اوښکې توی کړې. څو ورځې وروسته سعیده بیرته خپل کور ته لاړه. دا ځل هر څه بدل وو. هغې ته جلا او ښکلې کوټه جوړه شوه. احمد به ورته نوي جامې، ښکلي بوټان او ډالۍ راوړلې. خواښې او خوسر به د هغې درناوی کاوه. هغوی به هر چاته ویل: سعیده زموږ د کور برکت دی. سعیده بیا خوشحاله شوه. د هغې موسکا بیرته راغله، د هغې عزت بیرته راژوندی شو او ټولو دا زده کړل چې د انسان ارزښت یوازې په اولاد نه وي، بلکې په ښو اخلاقو، پاک زړه او نیکو اعمالو وي.